السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو لونو، زه محمد یوسف بونیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په ګډ وډو باندې خبرې کول غواړم. دا هغه ګډې وډې دي چې په دې کې د غنی خان د سیاسي بصیرت اندازه موږ ته لګي چې الله سبحانه وتعالی غنی خان له څومره سیاسي بصیرت ورکړو. غنی خان دا ډېر مختصر شعرونه دي د ګډ وډو په عنوان باندې راځي چې اورو سوی په دې کې غنی خان وایي لاړه نننۍ دنیا دې تر مې لاړه نننۍ دنیا دې تر مې لاړه او نن دې مولیان هم کوي متیازې په ولاړه. ترکو نه دې ډمه د دلی د بازار جوړه شوه او سار د یو په غیږ کې ناسته اوس بل ته تر غاړه. ترکو نه دې ډمه د دلی د بازار جوړه شوه سار دې د یو په غیږ کې ناسته اوس بل ته تر غاړه. غرق شو هندوستان هیڅ د وتو درکې نشته دی ګوته د جنا چې د ګاندي په کونه لاړه او مصر او فارس د ګوډاګي د بل د ګوتو دي دغه پروت اسلام دی ورته جاړه هاي ماشاءالله. زما عزتمندو غنی خان هغه حال چې تقریبا د دې کم از کم 100 کاله د دې هم سیوا کې ځکه چې پاکستان بلا نه جوړ شوی چې غنی خان به دا ګډې وډې لیکلې وي. غنی خان وایي دا د هغې وخت سیاسي حالات چې وو نو غنی خان د مستقبل په هغې وخت کې نن 80 یا 100 کاله مخکې غنی خان پیشنګویي کوي او سوی لاړه نننۍ دنیا دې تر مې لاړه او نن دې مولیان هم کوي متیازې په ولاړه. چونکې انګریز چې دلته کې وو نو هندوستان د دې ټولو مسلمانانو د هندوانو په شریکه یو ملک وو او په دې باندې برطانیې حکومت کړی دی. بیا په کار وه چې دا هندوستان په شریکه باندې متحد پاتې شوی وي او انګریز یې زغلولی وی. دا د دغې دپاره دغه کېدو خو بیا مسلمانانو دې کې به د الله یو راز نو مسلمانانو وی چې نه موږ به ځان له یو وطن د مسلمانانو لږې ډلې هغې دا ووي چې موږ به ځان له وطن اخلو. بهرحال تاسو ته پته ده چې دا څه نه وو نو خلکو به دا وي چې زموږ به ځان له وطن شي نو داسې به شو دنیا به د انګریز لاړ شي ورک شي. نو غنی خان هغې خلکو ته څه وایي چې هسې خوبونه مینئ لاړه نننۍ دنیا دې تر مې لاړه او نن مولیان دې هم کوي متیازې په ولاړه. چې دنیا زمونږ چې کومه دنیا وه د مسلمان کم شان چې و هغه تر مې لاړو نشته دی اوس په څوک نه اوس دا وړې کوټې جوړې شوې ملکونه نه دي وړې کوټې دي وړې جونګړې دي او اوس په چرته هم د مسلمان قیادت رانشي په دنیا باندې. نو څه چل وشو لاړه نننۍ دنیا دې تر مې لاړه او نن مولیان دې هم کوي متیازې په ولاړه. دا ولې لاړه ځکه چې مولان صاحبان هغې د عمل نه خالي شو د هغې په قول او فعل کې تضاد دی. داسې مولان راووتو چې متیازې په ولاړې کوي یعنی د الله سبحانه وتعالی او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نافرمانی خو ښکاره کل عام کوي. نو څنګه به اسلام قایم شي څنګه به اسلامي دنیا قایم شي څنګه به اسلام په دنیا باندې راج وکړي څنګه مسلمان خود مختاره شي. ترکو نه د ډمه د دلی د بازار جوړه شوه سار د یو په غیږ کې ناسته اوس بل ته تر غاړه. ته ترک یاد یې که نه ترک څه چلو شو نن ترک مونږ اردګان نه ګوره چې څه جوړ کړی دی خدای یقین وکړه دا ټول ګوډاګي دي. غنی خان پخوا خبره کړې ده ترکو نه د ډمه د دلی د بازار جوړه شوه. ترک څه چلو شو چې د مسلمانانو یو لوی خلافت هغې ته به خلافت عثمانیه وي دوی په ټوله دنیا باندې حکومت کړی د برطانیې نه مخکې په ټوله دنیا حکومت و. نو چې کله د عمل نه خالي شول څه چل وشو لکه غنی خان چې وایي که نه او نن د مولیان هم کوي متیازې په ولاړه چې کله د دین یو دیندار او د دین هغه رابلونکي او د دین هغه نماینده د دین چې کنه دین اسلام هغه نمایندگان او لیډران بې عمل شي
او بد عمل شي، لالچیان شي، حریصان شي، د دنیا وږي شي، د دنیا سپي شي، نو بیا د ترکو په شان یو لوی حکومت د هغې نوم د دلی د بازار ډمه جوړه شي. د بازار ډمه څه چل کوي؟ چا سره پیسې او د چا سره پخوا به ډمې ګټې دی که نه، نو بس چا به ورته نوټ ونیسو نو هغه ته به لاړې خندل به ورته، د هغه په غېږ کې به د غاړه باندې به ناسته وه. نو د ترکو نه څه جوړ شوي دي؟ ترکو نه د ډمه د دلی د بازار جوړه شوه. سار د یو په غېږ کې ناسته، اوس بل ته تر غاړه. سار د یو په غېږ کې ناسته او ماښام د بل په غېږ کې ناسته، بل ته غاړه وتي. دا د مسلمانانو نه دي. غني خان وایي چې ترک نه اسلام تللی دی، ختم دی. دی به اوس په اسلام او مسلمانانو باندې ننګ ونه کړي. دی به د مادې چېرته د دې فوایدي، چېرته د دې عقادي ته اشاره کوي، بس هغلته کې به ځي، هلته به ګډېږي او هغې ته به تر غاړه وځي. لاړو خدای پرستي، خدای ترسي ختمه ده او ځکه اسلام ختم شو. د مسلمانانو حکومتونه، حکمرانۍ لاړې، فنا شوې. غرق شو هندوستان، هیڅ د وتو درکې نشته دی. ګوته د جنا چې د ګاندي په کونه لاړه. غني خان ساجیبه غونته کې انسان دی، سمې نیغې خبرې کوي. خان دی به پورې نه. غرق شو هندوستان، هیڅ د وتو درکې نشته دی. تقسیم نه، د تقسیم په وخت کې چې کله تقسیم کېدو، نو د تقسیم نه وړاندې کانګرس یو پارټي وه او دغه شان د دیوبند د علماو جمعیت علمای هند ورته وایي، د هغې یو پارټي وه. د دې انضمام شوی و او د دې خپل دا پروګرام و چې یاره موږ هندوستان به چې څنګه روغ و دغه شان به یې روغ اخلو. بیا بعضې جنا صاحب راپاڅېدو او د کانګرس نه مسلم لیگ ته لاړو. هغې وایي چې بی نه، د مسلمانانو دپاره به ځان له ملک وي د پاکستان په نوم باندې. وایي بھائی د پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نو دا د ګاندي چې کوم تصور وو او د ګاندي چې کوم خوب وو او د هغې وخت د ګاندي د ملګرو چې کوم مسلمانانو، حسین احمد مدني صاحب و، دغه ابوالکلام آزاد صاحب و، دغه خلق چې کوم و، د هغې چې کوم تصور و د هندوستان د مستقبل، چې هندوستان به کم وطن جوړیږي، نو هغه خوب لاړو، ریزه ریزه شو. هغه د ګاندي هغه ونه شوه. نو ځکه غني خان وایي چې غرق شو هندوستان، هیڅ د وتو درک نشته دی. هندوستان داسې غرق شو چې د وتو درک هیڅ نشته دی. د دې دلدل نه، د دې ډنډ نه چې په کوم کې دی ډوب شوی دی، غرق شوی دی، د وتو درک بالکل نشته دی. ولې؟ ګوته د ګاندي، ګوته د جنا چې د ګاندي په کونه لاړه. بس جنا صاحب ګوته اوچته کړه چې یاره لا اله الا الله او لا اله الا الله په نوم باندې پاکستان جوړ شو. نو تاسو کو ګورئ، زه دا دې کې دا خبر نه کوم چې را ښه شوي که بد شوي. د غني خان په دې نظم باندې د هندوستان د مستقبل متعلق خبره کوم چې غني خان د هندوستان مستقبل هم تیاره وښوله چې خبره ختمه شو، د هندوستان به هم هغه خبرې نه وي. اوس په دې بل څوک به کو هندوستان دی، ټول هندوستان که نه، سره پاکستان، بنګلادیش او انډیا، دا ټول لاړه دی به د بل غلامي کوي همیشه همیشه لپاره. ځکه چې طاقت چې کوم هغه ختم شو، هغه لوی ریاست، وسیع ریاست چې هغه ټوکړې ټوکړې شو. او بیا غني خان لیکي مصر او فارس ته ګوډاګي د بل د ګوتو دي، دغه پروت اسلام دی ورته جاړه جاړه او جاړه. مسلمان خو چېرته په مصیبت کې نو بل مسلمان ته آواز وکړي که نه، هغه ته یې اسرایي چېرې دی به زما دپاره څه وکړي، دی به زما دپاره آواز وکړي، دی به زما مدد وکړي. لکه څرنګه چې د صحابو او د مسلمانانو دا تاریخ دی چې همیشه دپاره دی د مظلوم ملګرتیا کړې ده. نو غني خان څه وایي چې ترک یاد کړو، هندوستان یاد کو، بیا د عربو خبره کوي او د ایران خبره کوي چې مصر او فارس دی ګوډاګي د بل د ګوتو دي. مصر په هغې وخت کې یو آزاد ملک و، اگر چې د فرنګي په لاس کې و، کنټرول د هغې و، خو بهر بیا هم په نوم باندې آزاد و. مصر او فارس دی دا ګوډاګي دي، دا د بل د ګوتو دي. ګوډاګي ته موږ په پښتو کې څه وایو؟ دا کیلونی دي، لکه دا د بل د ګوتو دی، بل به یې ګډی. دې کې خپل څه جان نشته دی، خپله ساه نشته دی په دې کې.
دا روبوټ ماشینان دي او څه چې ورته هدایت کېږي څوک چې ورله چابي ورکوي هم د هغوی د مرضۍ کار به کوي. نو عرب هم لاړل او ایرانیان هم لاړه، ختم شو. ایران هم یو آزاد ملک و، نو هغه هم د بل د واک دی. یعنې په دنیا کې د دنیا په دې ځمکه باندې د یو مسلمان هم د ګوره د تقسیم په وخت کې خبره کوي، د یو مسلمان هم خپل واک اختیار نشته دی. دا غني خان د ټولو مسلمانانو ته د هغوی مستقبل ښایي چې ستاسو مستقبل به څنګه وي. نو څه دی، مصر او فارس د ګوډاګي د بل د ګوتو دي. مصر او ټول عرب، مقصد مصر نه چې صرف یو، ټول عرب دا ګوډاګي دي. ګوډاګي پیژنئ که نه، موږ ورته ګوډکي وایو یا نینځکې ورته موږ وایو. دا ګوډکي چې دي دا خو چې د چا ګوډکی هغه یې لوبوي، داسې له مخکې کېنئ او څملئ او پاسئ او دا د ماشومانو خپله خوښوي که نه. نو دا عرب ملکونه او ایران چې و یو قدیمي ملک و، هغه هم لاړو د بل د اختیار شو او دغه پروت اسلام دی ورته جاړه جاړه جاړه. دغه د اسلام پروت دی، اسلام د ښکته راتاو شوی دی، په ځمکه باندې پړ مخې پروت دی، جاړه ورته جاړه ورته او جاړه ورته. زما عزتمندو غني خان یوازې دغه نو چې یاره په الله ګوره د الله مین چې د هر طرف ته خیالي. تاسو یقین وکړئ څومره فتنې چې دي د الله مین ته د مخکې نه پته لګي چې را څه به کېږي. دا غني خان په یو څو شعرونو کې د ټولې مسلمان دنیا هغه مستقبل موږ ته په ګوته کو چې دا د مسلمان دی. اوس که هر څومره وخت تېرېږي نو مسلمان ملکونه دغه شان په کته ځي او زمونږ مسلمانان یو هغه موږ څوک د صلاح الدین نوم اخلي، ایوبي نوم اخلي، څوک د حضرت عمر فاروق نوم اخلي، څوک د یو څه، څوک د بل څه. زما عزتمندو غني خان چې کومه خبره کړې ده هم دقه ده او تر امام مهدي صاحب پورې او تر عیسی علیه السلام پورې به دا مسلمان ملکونه چېرته راوچت نه شي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې مسلمانو رهبران چې مولان چې و هغې بې عمله شو. ځکه غني خان په مولا باندې گزار کوي، د مولا تربیت کوي. خو زمونږ رهبران صحیح وي، د امت رهبران ګوري سیاسي لیډران نه دي. زما عزتمندو د امت رهبران چې دي هغه علما دي او هر کله چې علما لاړ شي بې عمله شي او بد عمله شي او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره نه چلیږي نو څوک په رهبري کوي د دې امت؟ سیاسي لیډران خو ځان له غریبانان پسې کې دي. دا غني خان دی چې د نظر څومره تیز دی او وجه یې درته وښوله چې مسلمانه ته د څه وجې نه په ښکته لاړې او د اسلام ولې پروت دی په ځمکه او ولې به ورته ته جاړې. نو وجه یې هم ده او مستقبل یې ته وښو چې خبره به ختمه شي، کو د هندوستان ده، کو د ایران ده او کو د عربو ده. مسلمان ملک په چرته په بره لاړ نه شي دی او په کته ځي. زما عزتمندو دا د غني خان هغه سیاسي بصیرت دی. که څوک سره اتفاق کوي او که اتفاق نه کوي، خو دا کمې خبرې چې غني خان کړي دي په دې نظم کې، په دې ګډوډو کې، دا ګډوډي نه دا د کاڼي کرښې دي. خو چېرې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره نورو پښتنو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.